سلامونه او درناوی مو ومنئ. ظریف الله ساحل یم او خوشحاله یم چې د خیال منظر په ادبي خپرونه کې ستاسو کوربتوب کوم. ټول ستړي مشئ او مننه کوم چې خیال منظر ادبي خپرونه څارئ. دلته مو د ښاغلي سعدالله فطرت صاحب یوه خوندوره کیسه چې عنوان یې دی اندېښنو دنګ غرونه اوبه کړل غږیزه کړې ده. هیله لرو چې ذوق مو خړوب کړي. د ښار هوټل کې ماښام قضا ناست و. د باران څاڅکو د ملاقات خوند څو چنده کړی و. تا څنګلې په میز لګولې وې او دواړه لاسونه دې تر سپینې زنې لاندې ایښي وه. ما ته دې په ډکو سترګو راوکتل. ویل دې زلفې مې ټینګې لاس کې نیسه د کم نصیبو روزي تل د لاسه ځینه. زه خپل خاورې ایرې ژوند او ستا نیازبینې مینې ته سوچ وړی وم او ستا د عشق په بخملي غېږه کې مې ځان داسې راته برېښېده لکه ګل وي چا ټومبلی په ریښې ریښې پګړۍ کې. تر فراق وروسته مې د ملاقات همدا صحنه ذهن ته راغله. په زړه ولاړې پولۍ مې پړکې وچاودې او د سترګو له لارې په ګریوان راتوی شوې. له آه او فریاد سره مې له خولې چیغه ووته. دا پکې د کومې نه بیلتون پیښه راوکړله. ما خو په بایللي زړه ګټلی وې جانانه. 2 کاله د مخه د لوی اختر په سهار مې ولیدې. هغه د ګلاب تر پاڼو نازک مخ دی لکه له ډنډره رامات شوی ګلاب مړاوی شوی و. تر مبارکۍ وروسته مې ویل څه درشوي؟ تا خبرې ستوني کې تم کړې. په بند غږ دې همدومره وویل اندېښنو دنګ غرونه اوبه کړل. سلام دې ماته وي په پښو ولاړه یمه. ستا په حق کې زما کړې دعاوې به نه وي قبولې شوې. که نه د خدای په حرم کې مې پوره 15 شپې ورځې تر هر عبادت او طواف وروسته غوښتې وې خو نه پوهېږم. عشق د وصل مرحلو کې یو ګران کار و چې د هجر مرحله راغله آسان شو. زما او ستا عاشقانه ارواوې به تر عمره یو بل حس کوي او د وصل درد به مو خوبونه را حرام کړي. ځکه موږ د فراق غڼې په خپل وجود راښکلې. اوس به په هر زیارت همدا یوه پوښتنه کوو ملنګه د دریاب 2 غاړې هم چیرې یو شوي ویلې زندگی خو بس په هجر تمامیږي. هغه 2 ماین زړونه اخیر هم د بیلتانه تر تیغه تیر شول. په ډکو زړونو او نیمګړو ارمانونو یې وروستۍ مخه وکړه. څانګې بیا د ځنګلونو په لور لاړې. څانګې غېږې مې د شنو ونو یادېږي. یو ځوان غمې را پرېښود چې سپینګیری به مې کړي. درنو او محترمو سارونکو او ګرانو مینوالو، مننه چې کیسه مو واورېده او هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. د خیال منظر نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او منظر کوټ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.